د مینې اظهار لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. کلیوالي ژوند مو و. نوی له 12 ټولګي څخه فارغ شوی وم. د کانکور آمادګي سره مې نور کورسونه هم تعقیبول. له اوله مې له شعر و شاعرۍ او پښتو ادبیاتو سره ډېر علاقه او شوق و او غوښتل مې چې په پښتو ادبیاتو کې ښه مخکې لاړ شم، حتی تر ماسټرۍ دورې پورې. او د مکتب له دورې مې ځینې ښایسته او ښکلې لیکنې او شاعري لیکنې کړې وې. خو بالاخره د کانکور له ازموینې وروسته د خپلې خوښې پوهنځۍ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځۍ پښتو څانګې ته بریالی شوم. د پوهنتون له شریکېدو 2 ورځې مخکې زه کابل ته د دې لپاره لاړم چې خپل د لیلیې کار خلاص کړم، ځکه چې موږ څوک په کابل کې نه درلودل. 2 ورځې مې هم په هوټل کې تېرې کړې چې تر څو ټول کارونه مې خلاص کړم. په لومړیو ورځو کې په ټولګي کې لږ نفر وو، خو د ورځو په تېرېدو سره نفر نور هم زیاتېدل. ځینې توندخویه استادان به ډېری وخت په غوسه وو چې دا محصلین ولې نه پوره کیږي، په حاضرۍ کې نومونه زیات دي او نفر په ټولګي کې لږ دي. تقریبا 1-2 هفتې همداسې په ټوکو ټکالو او لږ درس ویلو تېرې شوې. د 3مې هفتې په لومړۍ ورځ ټولګي ته یوه پښتنه پیغله راننوته. ټولو ویل چې دغه د هوسۍ هم کمه وه او دا هم راغله. لاړه د نورو نجونو سره یو ځای په ټولګي کې کېناسته. داسې خاص پام مې نه شو ورته چې څنګه جینۍ ده، خو بیرون یې ټولې پوهنځۍ د ښایست او کمال صفتونه کول چې هوسۍ داسې ده او هوسۍ هغسې. زما هم زړه کې داسې غوټه پیدا شوه چې اوس خو یې حتما لیدل له نږدې پکار دي. بله ورځ د هوسۍ د لیدو په تمه وم چې ویې ګورم او له نږدې ورسره روغبړ وکړم. بالاخره هوسۍ سره مخ شوم. په واقعیت کې هم چې هوسۍ د 14مې سپوږمۍ په شان ښایسته او ثاني نه درلود، خو د هوسۍ په لیدو زما هم له پښو ساه لاړه، ځکه چې په لیدو یې ډېر ورخطا شوم او شرم مې راغی چې زه یو ساده کلیوال هلک یم او هغه د ښایست ښاپیرۍ ده. څنګه به ورسره مخ شم او زما سلام به واخلي او که نه؟ هیڅ مې هم ونه ویل. د وخت په تېرېدو سره مې هوسۍ ته هیڅ هم نه شو ویلی، خو یوازې په پوهنتون کې مخه څارله او په حوال به یې خبرېدم، خو په خوله مې ورته هیڅ هم نه شو ویلی. هوسۍ ډېره ارامه او عاجزه جینۍ وه. په ټولګي کې خو پرېږده چې په ټول پوهنځي کې به یې له چا سره خبرې هم نه کولې او نه به یې له چا سره کار درلود. خپلو درسونو ته به راتله او بیرته به په خپله لار تلله. فقط یوه نږدې ملګرې یې درلوده په ټولګي کې چې هغه هم مریم نومېده او له هغې سره به ډېره ښکته پورته کېده. د پوهنځي ټول هلکان ورته ګوته په غاښ وو چې هوسۍ به د چا په نصیب کې وي، ځکه چې هوسۍ په ښایست کې ثاني نه درلود، حتی نورو نجونو هم د ښایست صفتونه کول. څه موده وروسته د ټولګي امتحانونه په شروع کېدو وو. په ټولګي کې لومړنی شخص زه وم چې غیر حاضري مې نه درلوده او له لومړۍ ورځې په ټولګي کې حاضر وم. ما سره ټول نوټونه وو. دې په حاضرۍ کې کتلي وو چې څوک ډېر حاضر دی نو د هغه نوټونه هم پوره دي. د تفریح په وخت کې راته له شا طرفه غږ وکړ. حق حیران شوم چې زما نوم د جینۍ په خوله څه کوي. شاته ګورم هوسۍ ده. واه، داسې سوړ اسویلی مې ویست. فکر مې وکړ لکه چې لیدلی یم چې کله ناکله د پوهنتون په انګړ کې څارم. له پښو مې ځمکه وتښتېده او هغه هم زما طرف ته نږدې را روانه وه. چې نږدې شوه سلام مې واچاوه. ما یې هم سلام په ورخطایۍ واخیست. ما بل فکر کړی و، خو له روغبړ او احوال پرسۍ وروسته یې راته وویل چې ستا نوټونه مې پکار دي. یو ورځ یې له ځان سره وړم، خپلو کتابچې ته یې رسم او بیرته یې درته راوړم. ما ورته بهانه وکړه چې زما نوټونه هم پوره نه دي، زه یې پوره کړم بیا به یې درکړم. زما د ادرس پوښتنه یې وکړه. ما ورته وویل چې همدلته په لیلیه کې اوسېږم، زه له بل ولایت څخه راغلی یم. ویې ویل سمه ده، بیا خو لرې نه یې، کوم بل وخت به یې راکړې. خو ویې ویل چې له امتحانو مخکې باید راورسوي. ما ورته ویل سمه ده، خو زموږ د ملګرتیا او بلدتیا لامل زما نوټونه شول. یو بل سره ښه ملګري شوو. موږ به تل د پوهنتون په انګړ کې جوړه ګرځېدو، زه هوسۍ او مریم. خو هوسۍ چې له کومې ورځې ما لیدلې وه زړه مې پرې بایللی و. هیڅ جرأت مې نه شو کولی چې هوسۍ ته د خپلې مینې اظهار وکړم. هیڅ کومه بله لاره مې ذهن ته نه راتله. هره شپه به مې لیلیه کې په خپل اتاق کې په دې اړه فکر کاوه چې زه هوسۍ ته د خپلې مینې اظهار څنګه وکړم.
بالاخره د ډیرو فکر کولو وروسته مې وغوښتل چې هوسۍ ته د خپلې مینې اظهار په خپله نوې شعري ټولګه کې وکړم او د مینې اظهار مې ورته د شعر په الفاظو کې بیان او ښکاره کړم او همداسې مې وکړل. له څه وخت وروسته یې زما له چاپه نوې راوتلې شعري ټولګه یې په لاس کې وه. په شونډې تبسم ناست و. رانږدې شوه، په جذباتي انداز یې راته وویل څه ښه شاعري دې کړې ده. کتاب ته اشاره وکړه. دومره ښایسته شاعري دې کړې ده چې زه خو اوس له ځانه نشم لرې کولی. هغه لګیا وه زما د شاعرۍ صفتونه یې کول او ما له شرمه ورکتلی نه شوی، ځکه چې ټوله شاعري مې هغې ته کړې وه. یوازې مې نوم نه و اخیستی، نور مې ټولې نښې ویلې وې. د هغې څېره، د هغې خویونه، د هغې د ویښتانو سترګو رنګ، د هغې ناز و نزاکت، د هغې خوی او خصلت، دا چې هغه را سره په یوه انګړ یوه خونه یعنې ټولګي کې دا و. هر څه مې په نظمونو کې راغلي وو. یوازې مننه مې ترې وکړه، نور مې هیڅ ونه ویل. هغه را سره په ټولګي کې وه. داسې مې احساسوله چې ټول صنف را باندې پوهیږي. له هغه وروسته مې داسې ګڼل لکه مینه مې چې ورته اظهار کړې وي. هڅه مې کوله چې ورسره مخامخ نشم، خو د ورځو په تېرېدو سره پوه شوم چې هغه په هیڅ نه ده پوه شوې. حیران شوم، ځان نه به مې پوښتنه کوله هغه رښتیا په هیڅ نه پوهیږي. د هرې ورځې په تېرېدو مې یقین زیاتېده چې حتی هغې شک هم نه دی کړی چې زه د مینې لیونی یم او د زړه له تله یې غواړم. زه به نور ورسره له ډېره شرمه نه مخ کېدم، ځکه چې وېرېدلم. ما فکر کاوه چې هوسۍ به نوره په هر څه پوهه شوې وي. هوسۍ په ټوله پوهنځۍ کې تر ټولو ښکلې وه. هغه به مریم سره تل یو ځای ګرځېده. کله به چې نورو هلکانو ورته کتل زما به سخته روخه کېده. غوښتل مې چې په ښکاره او مخامخ ورته ووایم چې مینه ورسره لرم، خو زه یو کلیوال هلک وم او د دې کار تمه راڅخه سخته وه. د شعر په ژبه مې ورته هر څه ویلي وو، مګر هغې ځان زما د شعرونو مخاطب ونه ګاڼه. کله به چې تفریح شوه هغه به ما سره ولاړه وه. غوښتل به یې چې زه ورسره خبرې وکړم، خو مانه به الفاظ ورک شول. هغه به تل راته ټینګه وه چې مسافر یې، که کوم څه ته دې ضرورت وي ما ته ووایه. خیرنې جامې دې راوړه چې کور کې درته ومینځم. ما ته یې دې خبرې سخت خوند راکاوه. د نورو همصنفیانو به مې روخه کېده چې هوسۍ ولې ما سره درېږي، ولې ما سره خبرې کوي. هغې به نوټونه نه لیکل. د رخصتۍ په وخت کې به یې کتابچې ما ته راکړي. راته ویل به یې لیکلی نوټ دې دلته هم ولیکه. زړه مې ډېر غوښتل چې په کتابچه کې د خپل زړه خبرې ولیکم، مګر کله مې جرأت ونه شو کړی. یو ورځ یې له مانه کتابچه یوړه چې نوټ ترې ولیکي. زړه کې مې وویل کاشکې راته ولیکي چې مینه در سره لرم. کتابچه چې سبا راوړه زر زر مې وکتله، څه مې پکې ونه موندل. آخر مې زړه تنګ شو، یوه لنډه کیسه مې ولیکله. په هغه داستان کې مې ټوله خپله کیسه ولیکله. یوازې د کرکټرونو نومونه پکې بدل وو، نور نو زه وم او هوسۍ وه. کیسه په ډیوه مجله کې چاپ شوه. همصنفي مې جاوید کیسه لوستې وه. راته وویل هسې تاسې په ساده کلیوالو مشهور یاست، ټول فسادونه په تاسو کې دي. هغه غوښتل چې نور څه هم ووایي. په دې وخت کې هوسۍ له هغې خوا راغله. جاوید سر وخوره او سترګک یې راته ووهو او لاړو. کتل مې د هوسۍ په لاس کې هم همغه مجله ده، تر څو چې هغه تر ما را رسېده په ما خولې راماتې وې. د هغې خوله هماغسې له خندا ډکه وه. راته ویې ویل هی د خدای بنده، ما فکر کوه چې یوازې د شعر لیکلو استعداد لري. دا دې څومره ښکلی داستان لیکلی دی، ته واقعا عالي یې. راته ویې ویل په کیسه کې مې په هلک زړه خوږېږي او د جنۍ سادګي جالبه ده، خو کاشکې هلک جنۍ ته ویلي وای. بیا یې اسویلی ویست نه، کیسه هم داسې طبیعي ښکاري، د تقدیر فیصله به همداسې وي. هغې غوښتل نور څه ووایي، خو استاد ټولګي ته ننوت او موږ هم ورپسې ورغلو. دا ځل مې نو فکر وکړ چې خبره ورته واضحه ده، اوس نو په هر څه پوهه شوې ده. خو وروستیو جملې خواشینی کړم، دا چې کیسه همداسې طبیعي ښکاري یا د تقدیر فیصله به همداسې وي. منتظر پاتې شوم چې څه غبرګون ښایي. کتل مې چې همغه پخوانی حالت یې دی. هغې ته زما کیسه هسې کیسه ښکاره شوه. یو ځل مې تصمیم ونیو چې مخامخ ورته ووایم، خو بیا مې فکر وکړ که ورته ووایم هم اظهار به مې ورته شعر یا داستان ښکاره شي، نو نه ویل یې ښه دي. ژمی نږدې شو، ازموینې مو تېرې شوې، ټول رخصت شو، خپلو کورونو ته لاړو. زموږ ولسوالۍ ته لا د ګرځم د ټلیفونونو انتنونه نه وو رارسېدلي. ټوله رخصتي کې مې کوم همصنفي سره اړیکه نه درلوده. هوسۍ پسې خفه شوی وم.
خو هغه حالت یې ناهیله کړی وم. 3 میاشتې مې په همدې فکر وکړ څه وکړم چې هغه مې احساسات جدي ونیسي او درک مې کړي. رخصتي چې تېره شوه لیلیې ته راغلو. د تحصیلي کال لومړۍ ورځ وه. ټولګي ته ناوخته ورسېدم. ټولګیوال مو قاري همایون لګیا و د قرآن کریم آیاتونه تلاوت کول. زه هم لاړم. په نوي ټولګي کې مې په آخري جای کې یوه چوکۍ ځان ته غوره کړه. کله چې لاسونه پورته شول استاد وویل د هغې مرګ واقعا زموږ زړونه مات کړل. هغه هوښیاره مؤدبه او لایقه جنۍ وه. پام مې شو چې همصنفیانې مو ژاړي. خو د مریم آواز په ټولو کې لوړ دی. د استاد دې جملې دنیا را باندې وګرځوله. خدای دې هوسۍ ته د هغې د صورت او سیرت په څیر جنت ور په برخه کړي. آمین یا رب العالمین. باور مې نه کېده د مریم په څنګ چوکۍ کې تازه ګلان ایښي وو. هوسۍ مړه ده. د دې خبر په اورېدو مې نږدې زړه درېدلی و. هوسۍ مړه شوې وه. تر رخصتۍ یوه میاشت وروسته یې ساه ورکړې وه. وروسته معلومه شوه چې هغې د سرطان وژونکې ناروغي درلوده. چې ژوندۍ وه نه پوهېدم چې د ژوند او د هستۍ ټول رنګونه مې د هغې په وجود کې راټول وو. نور نو ټولګی بدرنګه وو. پوهنتون زړه نیونکی او ژوند ډېر پیکه شو. ورو ورو مې احساس کړه چې زده کړو ته دوام نشم ورکولی. هر څه مې پرېښودل او کلي ته لاړم. کتل مې چې هلته هم ګزاره سخته ده. پوهنتون کې خو یې لا خاطرې شته دي. بل ځای هیڅ ګزاره نه کېده. بیرته راغلم. یوه ورځ مو چې د ورځې وروستی درسي ساعت ختم شو مریم راته د ډیوې مجلې یوه ګڼه راکړه. راته ویې ویل په دې کې یو څه دي هغه ولوله. غوښتل مې مجله پرانیزم. مریم راته وویل دلته نه په خپل اطاق کې په ارامه وګوره. ورته مې ویل سمه ده. هغه مې د کتابچو منځ کې کېښوده او لیلیې ته لاړم. د پنجشنبې ورځ وه. د اطاق ملګري به مې د جمعې په شپه همیشه د خپلوانو کورونو ته ورتلل. خو زما په کابل کې څوک نه وو. په دې شپه په خونه کې یوازې وم. د خوب وخت کې مې د مریم راکړل شوې مجله را یاده شوه. د مجلې عنوانونه مې کتل چې د یوې لنډې کیسې سرلیک مې وموند. د مینې اظهار. د کیسې لیکواله هوسۍ اوښکه. له دې چې د لیکوالې نوم راته خاص وو د کیسې په لوستلو مو شروع وکړه. کتل مې چې کیسه ټوله زموږ وه. یوازې د کرکټرونو نومونه بدل دي. همغسې جنۍ او هلک همصنفیان دي. هلک شاعر او لیکوال دی. د هغه ټوله شاعري د جنۍ لپاره ده او کیسو کې هم هغه ده. خو جنۍ ځان نه پرې پوهه کوي. د دې لپاره چې ډاکټرانو ورته ویلي د سرطان وژونکې ناروغي لري او 1 کال عمر کول د سخت دي. جنۍ پوهنتون ته یوازې او یوازې د هلک لیدو لپاره ځي. په جنۍ باندې د هغې یوې همصنفۍ نه بغیر بل څوک خبر نه دي. یو ځای کې لیکلي وو چې یوه ورځ مې کتابچه ترې د نوټ لیکلو په بهانه واخیسته. زړه مې ډېر تنګ شوی وو. غوښتل مې چې هر څه ورته د هغه په کتابچه کې ولیکم. د خپلې مینې کیسه، د خپلې بېوسۍ او ناروغۍ راز. همداسې مې وکړل. د شپې تر نیمایي ویښه وم. هر څه مې ورته ولیکل. خو سهار پښیمانه شوم. که مې هغه ته خپله مینه اظهار کړم او د خپل لنډ عمر ورته ووایم هغه به یې ونه شي زغملی. له کتابچې نه مې بیرته هغه پاڼې وشکولې. کیسه مې تر دې ځایه ولوسته شک مې یقین ته نږدې شو. خو په ټولګي کې د هوسۍ تخلص اوښکه نه وه. هغې د خپل پلار نوم صابر د تخلص په توګه کاراوه. بل دا چې کیسه داسې لیکل شوې وه لکه یو پوخ لیکوال چې لیکلي وي. آیا هوسۍ داسې لیکواله هم وه؟ ما به مې خپل پخواني نوټونه ځان سره ساتل. په منډه او زنګېدلو قدمونو مې المارۍ ته ورمنډه کړل او المارۍ مې خلاصه کړه. خپلې پروسږنې کتابچې مې وکتلې. هغه کتابچه مې ومونده. په کیسه کې لیکل شوې نښه مې ومونده. د کتابچه 5 پاڼې شکول شوې وې. د کیسې لیکواله همغه هوسۍ وه. زړه مې یو ځل راډک شو. د کیسې آخره جمله مې ولوستله. مرګ سخت نه دی، ټول مري، خو دا چې مې له هغه نه بېلوي کرکه ترې لرم. ټوله شپه مې ورته وژړل. هغه په هر څه پوهېدله. زما په سترګو کې خپله مینه لیدله. زما د زړه درزا یې اورېده خو هیڅ یې نه ویل. هغه رښتیا صابره وه. خپل جګر یې په غاښ کړی و، هیڅ یې نه ویل. هغه رښتیا اوښکه وه، د درد او غم نه جوړه شوې. د عمر په باڼه ولاړه و، اسانه د مرګ په مخ وبهېده. د هغې مینې او وفا ته حیران شوم. سره له دې چې پوهېده لږ وخت به ژوندی وي، خو ما ته به یې تل په شونډو تبسم ناست و. رښتینې مینه همدې ته وایي. له ځانه یې ما ته او زما راتلونکي ته ډېر فکر کړی و. هغې رښتیا ویلي و. که زه همغه مهال په خپلو احساساتو پوه کړی وم،
که زموږ په منځ کې عاشقانه اړیکې واضح وای مرګ یې زه هم وژلم. که څه لیکلي کیسې هغه زما په زړه کې تلپاتې کړه، خو بیا مې هم په ژوند کې هغې سره یوازې فاصلې تجربه کړې او مرګ یې هم یو ډول فاصله وه. نو ومې زغمه. د شنبې په ورځ چې مریم سره مخامخ شوم د دواړو سترګو له اوښکو ډکې شوې، خو هیڅ مو ونه ویل. یوه اونۍ وروسته مې مریم نه د هغې د قبر ادرس واخیست. ورغلم، هغه د خپلو ناهیلیو سره یو ځای ارامه ویده وه. ورته ومې ویل مینه در سره لرم، د خپلې بېوسۍ د انتها په اندازه، ستا د مظلومیت او نامرادۍ تر ژورو په اندازه. خو هغې د پخوا په څیر ځان پوه نه کړ، هیڅ یې هم ونه ویل. انا لله و انا الیه راجعون.